تاسو ته به یاد شي الیکشن نه مخکې ما به تاسو ته په بجلۍ باندې یوه ناره وایله او چې کله ما الیکشن وګټو نو په اونلي 3 میاشتې کې خو مثلا نه حل کېده نو ما ته به هره شپه حقه ناره تاسو په میسج کې رالیږله زما مشرانو تاسو ته به یادي چې کله مونږ الیکشن میدان ته راکوز شو په هغه ټایم کې زموږ نه ټولو نه غټه مسله د بجلۍ وه او ما پرون یو کس تقریر اورېدو په سوات کې هغه وایي نن چې دې ولټیج ته ګورم نو د هغې کریډیټ یې اخیستو مونږ الیکشن و په 25 جولای باندې 18-20 غنټې لوډ شیډینګ به په سوات کې و تاسو ته ما یو خبره کوله چې اول به خپل د بجلۍ ضرورت پوره کوو دویم دا چې د هم په بجلۍ په لاینونو باندې په ګریس سټیشنو باندې کم بوج دی دا بوج به کمو ګریس سټیشن به جوړو دریم نوي فیډري به ورته جوړو کم فرسوده ټرانسمیشن لاین دی دا به ورته جوړو نن د ځانه تپوس وکئ چې یو کال مخکې د بجلۍ کم صورتحال و او دې 2 کاله کې روجۍ پر هاته تېره کړه او که تېره نه کړه دا د تحریک انصاف د ټول نه غټه کارکردګي ده دا آغاز دی دویمه زما وروڼو ما تاسو ته ویلو چې بجلۍ ضرورت چې څونه میګاواټ ته پکار دي اول به درته په اردو خو ملګري اردو سره سیاسي خبرې وکړم وایي که نه چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته پښتو سره ځم زما مشرانو تاسو ته ما وویل چې میګاواټ په پوره کوو چې بجلي ضرورت پوره شي د هغې نه بعد به مونږ ګریس سټیشن یې جوړو زه تاسو نه مبارکي در کوم سی ایم صاحب شکریا ادا کوم چې د ځمکې تعین شو یو ګریس سټیشن د 55 کروڑ روپو به په مټه باندې جوړېږي یو ګریس سټیشن به په کابل تحصیل باندې جوړېږي 2 ګریس سټیشن تاسو ته منظور شوې ستاسو د بجلۍ مسله د همیشه لپاره ختمولو لپاره یو ګریس سټیشن بل ستاسو ګوالیرۍ بیها دغه طرفونه چې کم دي چې په تاسو مټې ته خپل لوډ کم شي او هغو ته خپل لوډ منیجمنټ وشي د هغو لپاره د شور دپاره د زمونږ د پیرکلي زمونږ د ګوالیرۍ بیها د دې لپاره یو خپل فیډر منظور کړو انشاءالله په 2 هفتې کې په هغې باندې هم کار روان شي ورسره 11000 لاین چې کم دی هغه منظور شوی دی زه تاسو ته دا ووایم ملګرو د ګیس په الیکشن کې ورته ما خبره کوله ما یې دلته را پیپونه همیشه راځي په 2005 کې افتتاح شو زما په کابل کې په 2020 کې پکې ګیس راغی په 2005 کې افتتاح شو اول پیر په 2008 الیکشن کې دویم پیر افتتاح وشوه په 2013 الیکشن کې دریم پیر افتتاح وشوه بلدیاتي انتخابات 2015 کې بیا افتتاح وشوه خو زما په مټ او په کابل تحصیل باندې په یو کور کې ګیس نه نن الحمدلله زه تاسو له مبارکي در کوم په ګلجبه کې ګیس راغی په مټه کې ستاسو ګیس راغی په کابل کې راغی هزاره علی ګرامه کې نن افتتاح ده کانجو کې ګیس راغی زمونږ د مټې پورې ګیس راوان دی او بله خوشخبري ده چې 2 کروڑ روپۍ ورته منظوري کړي دي چې د NA4 په کور کې به انشاءالله ګیس راځي زموږ په وخت کې 2 کروڑ روپۍ ورته ورکړي دي درېیمه د سی ایم صاحب شکریا ادا کوم چې زمونږ خلکو په یو ضلع کې یونیورسټي نه وي زه تاسو له مبارکي در کوم او ستاسو د بچو د مستقبل لپاره چې زمونږ په یو NA4 په حلقه باندې 3 یونیورسټیانې د زنانو یونیورسټي ویمن یونیورسټي اګریکلچر یونیورسټي او ورسره انجینیرینګ یونیورسټي 3 یونیورسټیانې الحمدلله زموږ په NA4 په حلقه باندې منظوري شوي دي دسمبر جنوري نه ګراوند بریکینګ شروع کیږي او انشاءالله سی ایم صاحب وایي چې په دې کال کې به ورته کلاسونه هم شروع کوو پرایویټ بلډینګ به ورته ګورو نو په یو حلقه باندې 3 یونیورسټیانې مبارک شه زما وروڼو د هغې نه بعد زما وروڼو ګوره که زه درته په اریګیشن باندې دا 90 کروڑ روپۍ خو د یو پروجیکټ دی په سینیټیشن باندې په وټو باندې د اوبو په سکیمونو باندې په سړکونو باندې په لارو کوڅو باندې که پر دې ته بحث شروع کړم دا ختمیږي نو لنډ درته دا ووایم چې په 4 روپو ستا په دې حلقه کې نن کارونه الحمدلله روان دي زه یې ښه په جار سره وایم چې 80 کاله یو طرف ته زمونږ دا 2 کاله بل طرف ته او انشاءالله چې 15 کاله مکملیږي نو زما وروڼو د ترقۍ د نوي سفر به خبره کوو څنګه چې زمونږ سوات موټروی مونږ واده کړې وه سوات موټروی نن کولاو شو خو په دې ختمه نه ده
ماو سی ایم صاحب بروزن په دیوان تفصیلی خبر وکړه سی ایم صاحب وایي چې ان شاء الله په جنوري کې په هغې آغاز کوو د سوات موټر وی به چکدرینه شروع کوو د فتح پور بیرته راولو مټې د بل ته انټرچینج درکوو ښه په اسانه باندې ځو که مازدیګر کې چکر ته نه ډکېږي د سیند په غاړه باندې په موټر وی باندې چکر ووهه دا راته وشو زمارونو د دې نه علاوه د سیاحت په میدان کې د مټي اسپتال اپګریډیشن روان دی د کابل اسپتال اپګریډیشن روان دی بند سینټر بنیاد په مټه کې کېښودی شوی دی د ماشومانو د ملکن ډویژن اولنی اسپتال بنیاد به انشاءالله په دسمبر یا په جنوري کې په کابل کې کېښودی کېږي نو دا په سیاحت کې تاسو ته هغه اسپتالونه شو چې 80 کاله وګورئ دا 2 کاله وګورئ خو په دې خبره ختمه نه ده د جمعې په ورځ باندې به انشاءالله عمران خان د خیر راځي سوات ته او صحت انصاف کار پروګرام به شروع کوو مطلب دا چې زما د سوات زما د ملکن ډویژن هر مشر هر ماشوم هر زنانه ته 100% مفت علاج به ورکړی کېږي 10 लाख روپۍ یو کس ته د جمعې پر ورځ به هغه هم کوو زما ورونو یو منټ دا خو راته لږې خبرې وکړې زه راته لږ د علاقې خبرې وکړم ځکه چې زمونه خلک امیدونه کوي ټول پښتانه په سوات کې خو مقابله نشته کله ناکله اوس سی ایم صاحب ته یې ابتداګانې په قلاره کوو ځکه چې په کابینه کې کینو نو خلک هم وایي چې په سوات کې دومره کار وشو چې د ایم این اے سره کینو نو خلک هم وایي چې دومره کار وشو نو موږ یې ابتداګانې په قلاره غوندې کې شروع کړو ځکه چې ډېرې زیاتې شوې نو زما ورونو د دې سره د خواځخیلي نواله د شنګلې پورې دا واورئ سوات موټر ویو د لا بل اوس د جے ډبلیو جي میټینګ وشو په روانه میاشته کې جے سی سی د سی پیک نوم به یې اورېدلی سی پیک نوم یې اورېدلی که نه په هغې کې زمونږ په منه کې پي کې کې څه نه وو مونږ درته سوات موټر وی د جے ډبلیو جي په مینټس کې راوستو په روانه میاشت کې فاینل اپروول دی جے سی سی را سوات موټر وی د سی پیک کې څه شوه د خواځخیلي نه د بشامه پورې هغه مونږ د سی پیک کې څه ور واچوله ډېر واله ته مبارکي ورکوم ډېره مینه یې راکړې ده مالا سی ایم لا عمران خان لا همیشه محرومه پاتې شي د چکدرې نه چتراله پورې به ورته موټر وی هم جوړو په سی پیک کې به هم شاملو د چترال نه د جي پي پورې هم موټر وی جوړو د پېښور نه ډي آی خان پورې دا مو منظور کړي دي ټوله خیبر پښتونخوا یې په سی پیک کې شامله کړه ټول پښتانه پکې شامل کړل زما ورونو د دې نه بعد دا خبرې ترقي کارونه ډېر دي اب زه په قلاره تاسو سره کوو یو څو خبرې چې کوم دي یو 2-3 خبرې زما ورونه نن سبا تاسو ګورئ بلکې دا به دوی لپاره په اردو کې هم ووایم اجازت ہے اردو کی وکیم سو خبریں میرے پیارے دوستو آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ عمران خان اور پاکستان کے خلاف این آر او لیگ جو ہے وہ متحد ہو گیا ہے میں اپنے سوات کے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں ان کا غم کوئی عوامی ایشوز نہیں ہے اگر انہوں نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو 70 سال میں کر لیتے ان کا ایک ہی دکھ ہے لندن جو شخص بیٹھا ہوا ہے کرپشن میں چوری میں ڈاکے میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ملک سے بھاگ کے فرار ہے اس وقت اور پاکستانی اداروں کے خلاف گالیاں بک رہا ہے اس وقت پاکستان کے خلاف اور عمران خان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جنگ بہت بڑی ہے جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کیا اسلام کا کشمیر کا ختم نبوت کا ناموس رسالت کا فلسطین کا مقدمہ اٹھایا تو بہت سارے بیرونی طاقتیں اسرائیل اور امریکہ کو یہ برداشت نہیں ہوتا ایک طرف بیرونی سازش ہے اور دوسری طرف چند دنوں سے آپ ان چوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی ملک کے بیرونی اور اندرونی دونوں دشمنوں کو شکست ہوگی ان کا دکھ ایک ہے جب ہم قومی اسمبلی میں قانون سازی کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں لکھ کے دے دیا کہ این آر او دے دو این آر او مطلب کہ جو ڈاکہ جو چوری ہم نے کیا عوام کا پیسہ چورا ہے اس کو معاف کر دو ہم کون ہوتے ہیں عوام کا پیسہ معاف کرنے والے ہم نے این آر او دینے سے انکار کیا سڑکوں پہ نکلے قوم نے ان کو مسترد کیا تھا الیکشن میں بھی قوم نے مسترد کیا یہاں پہ بھی انشاءاللہ بیرونی اور اندرونی طاقتوں کو انشاءاللہ شکست ہوگی اور عمران خان کی قیادت میں صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہوگا انشاءاللہ مرګرو جهاتن نواړم الله یو خاده او بادشاه ته جمعې په ورځ باندې انشاءالله خپل ګران مشر عمران خان راولو د سیاحت انصاف کار پروګرام دی
10 लाख روپو پوبری با زمونگا ہر سواتے ہر ملکن ڈویژن والا پختون مفت او بہترین علاج پر پرائیویٹ اسپتال کم کولے شی